روایتو کې راځي یو قوم دی په مخکنی قومو کې د هغې زندگی ګناه کې ډېره ولاړه او هغوی په فساد او په فتنو کې مبتلا چې کوم نبی الله تعالی ورته راستولی دی هغې قوم د هغې نبي خبره نه ومنله چې کله یې نه ومنله د دې څه وروسته الله تعالی ملائکو ته دا فرمان جاری کوي چې ورسئ د هغه قوم د هلاکتو د تباهۍ او د بربادۍ ترتیب جوړ کړي د هغې قوم پر دې بل مخ باندې واړوئ الله وایي وجعلنا عالیها سافلها چې لوړه خوا د هغې ورکښته کوي لکه زموږ په اصطلاح کې پوړو مخې دا کلی واړوئ چې کله ملایکې د هغې قوم د تباهۍ او د هلاکت ترتیب برابروي او د الله تعالی د طرف هغه ملایکو ته د دې قوم د هلاکت او د بربادۍ ترتیب جاری سو نو دې وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام هغې د الله تعالی ترتیب الله تعالی حضور کې او خواست کوي او یا الله ستا د طرفه د دې قوم د بربادۍ یا الله ستا د طرفه د دې قوم د هلاکت یا الله ستا د طرفه ملایکو ته د دې قوم د تباه کولو فرمان جاری سو او دی کې الله تعالی ته استثناء نه وکړه چې دی فلان به هلاکیږي فلان به نه هلاکیږي د فلان کې د هلاکت ترتیب وي او د فلان دا به نه وي حضرت جبرائیل علیه السلام الله تعالی ته یا الله دې قوم کې ماته یو داسې سړی معلوم دی چې هغې په ټوله زندگی کې د سترګو د رب مقدار د الله تعالی نافرماني نه ده او هغې ټوله زندگی د الله تعالی په دین کې تېره کړې ده د هغې ټوله زندگی د الله تعالی په عباداتو کې تېره سوې ده لیکن یا الله چې تا کله د دې قوم د هلاکت فیصله بغیر د استثناء څه وکړه نو د قوم په هلاکت به هغه عابد سړی هغه د الله تعالی پر امر باندې روان سړی هغوی به هم ورسره بربادي شي نو الله تعالی بیا ملایکو ته وایي چې ورسئ چې کوم قوم د تباهۍ فیصله د هغه قوم هلاک کړي او د هغې سره چې کوم خلک په عبادت کې دي د هغې د هلاکت هم فیصله د هغې هم سره هلاک کړي د هغې وجه دا ده چې دی خو په اعتبار د ذات په خپله نیک سړی دی دی په اعتبار د ذات په خپله دینداره سړی دی او ټوله زندگی په عبادت کې تیریږي لیکن دې قوم کې نافرمانۍ روانې دي په دې قوم کې د الله حکمونه ماتیږي دې قوم کې د پیغمبر د طریقو مخالفت روان دی نه دې سړي د دې هلاکت او د دې ګناه څخه د راګرځولو په لاس باندې کوشش وکړي او نه دې سړي خپله ژبه د هغې متعلق استعمال کړه چې په یو نطق او په تکلم او په وینا سره د دې ګناه د راګرځولو ترتیب جوړ کړی وی او نه یو وخت د دې ګناه د لیدلو په خاطر د ده کې دومره پریشاني راغله چې د ده پر دې تندي باندې د پریشانۍ غوټه پیدا سو نو بیا خو دغه سړی د عابد سړی د دې قوم په ګناه کې شریک ورسره بلل کېږي او چې کله د الله تعالی د طرفه د قوم د هلاکت فیصله راغله بیا به هغه سړی هم په دې قوم کې د هلاکت په خاطر ورسره هلاک کېږي لکه دې کې الله تعالی د قرآن کریم یو بل آیات کې هم دې ته اشاره کړې ده الله تعالی ورته واتقوا فتنة الذین واتقوا فتنة الذی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه ای خلکو تاسو د هغه عذاب څخه ځان وګورئ چې د هغې اثر کله راسي د هغې د هلاکت او بربادۍ نتیجه کله راسي هغې بیا خامخا پر هغه خلکو نه راځي چې کوم خلک په دا ګناه کې مبتلا دي بلکې د هغې په لمبو کې بیا ټول قوم مبتلا کېږي ځکه د الله تعالی بعضې سزاګانې داسې دي چې هغې د ګناه سزا ده لیکن د ګناه سزا الله تعالی هغه چا ته ورکوي چې کوم څوک په ګناه اخته دی لیکن بعضې ګناهونه بیا د هغې سزا په دې شکل راځي چې په قوم کې 10 کسان په هغې ګناه باندې اخته دي لیکن د هغې ګناه اثرات او د هغې تباهي پر ټولو قوم باندې راځي نو الله تعالی وایي تاسو د هغې عذاب څخه ځان وګورئ چې هغې خامخا د ظالمانو سره تعلق نه لري بلکې د هغه چا سره د هغې تعلق نه دی چې کوم چا ظلم کړی دی د هغې اثر بیا پر ټولو قوم او پر ټوله معاشره باندې راځي نن زما او ستاسو دې وطنو کې زلزلې راځي الله تعالی پر دې مخلوق ولې زلزله راولي د مخلوق د بدعملیو نتیجه وي لیکن هغې ټوله قوم خامخا په ګناه کې نه دی مبتلا د ټوله قوم د بدعملۍ نتیجه نه ده په قوم کې د چند کسانو د بدعملۍ د نتیجې په خاطر پر قوم زلزله راځي لیکن د زلزلې په عذاب کې بیا ټوله مبتلا ګرځي دغه رقم کله کله پر قوم باندې کاختي راځي ولې راځي ځکه چې کوم خلک د ثروتو د مال مالکان دي هغې په دې خپل زکاتو په حقوق الله کې کمزوري وکړي د هغې په خاطر الله تعالی پر دې ټوله قوم باندې کاختي راولي لیکن د کاختۍ چې کوم عذاب دی هغه صرف د مالداره سره کار نه لري چې جرم مالداره کړی دی راځي د مالداره او د صاحب ثروت د جرم په خاطر لیکن د هغې د اثر او د عذاب لاندې بیا ټوله علاقه راځي ټوله قوم راځي ټوله قبیله راځي نو ځکه زموږ د دین کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا ډېره اهمه شعبه وي
چې سړی به په خپل ژوندګي کې چاته د ښه کار وینا کوي او کچیرې یو څوک په بد عملي کې مبتلا وویني بیا به دا کوشش کوي یا په لاس سره یا په ژبه سره یا د زندګۍ په نورو ترتیباتو سره به هغې د دې ګناه سره